بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 9 د دسمبر کال 2015 چې د دوشنبه ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. دا د نن ورځې زموږ دویمه برنامه ده، دویمه برخه ده او تاسو معلومه ده چې دا نارمل ستاسو د پښتنو انتقاداتو او پیشنهاداتو وړاندیزونو برنامه ده او د کې زه ستاسو نظریات او ستاسو ټول خبرې شریکوم او غیته ځواب ورکوم. په لومړی برخه کې تاسو کولای شئ د پاکستان، افغانستان او د نړیوالو موضوعاتو متعلق او د خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د بریدونو متعلق هغه راپور الته واورئ. راځم ستاسو پوښتنو او پیشنهادات ته. په نامه د سمسور صافي ورور لیکلي دي چې فاطمي صاحب روسیې ځواکونو د اوکراین د ژاپروژیا ولایت مهم ښار ګولای پولیا ونیوله او هم یې د دونیتسک ولایت د میرنوګراد ښار ونیوه. دې سره روسانو له حده زیات خپل ستراتیژیکو اهدافو ته نږدې شول. د ژاپروژیا له مرکز وروسته دوهم غټ ښار یې ګولای پولیا او چې دی د روسانو لاسته ولوید. له دې سره ښایي چې جنگ د ژاپروژیا مرکز ته په 2 میاشتو کې ورسیږي. مننه د سمسور صافي وروره ستاسو د دې ملګرتیا نه. تاسو معلومه ده چې د روسي ژبې سره ډېر آشنایي نه لرم زما او د هغې د لیکلو سره، نو د دې د پرونونسیشن ما لپاره لږ ذره مشکلي بعض اکثرا د دې د ښارونو د نومونه چې زه اخلم مانه دغه کیږي پکې. نو دې بابت نه هغه دوستان نه معذرت غواړم چې زما که چېرته نومونه درست نه اخلم. د میرنوګراد کې دی چې د کوم ښار دغه یا دونیتسک چې دی لیکلی دی، ژاپروژیا، ګولای پولیا، دا نومونه دي د ښارونو او د سیمو چې دی راته لیکلي دي او اکثرا زه چې کله کوم نوم دا غلط واخلم بیا همدا سمسور صافي ماته لیکل کوي چې دا په دې رقم تلفظ کوي یا دا رقم وکړه. مننه کوم د دوی د همکارۍ نه. راځم افغان صاحب د لیکلي چې عبدالشکور رشاد څنګه مفکورې والا سړی و او افغانستان ته خدمتونه کړي دي او که نه. زه نه پوهېږم چې تاسو کوم شکور رشاد ښایي. یو ډاکټر شکور رشاد د افغانستان د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد و. که هغه ښایي نو هغه ته خو د علامه خطاب هم ورکړ شوی و. علامه عبدالشکور رشاد ورته ویل کېده. خپل ډېر تحقیقي استاد و. د پښتو ادبیاتو لپاره ډېر زیات مقالې لیکلي دي، کتابونه لیکلي، تحقیقات یې کړي دي. خپل ژوند یې ټول د پښتو ادب لپاره وقف کړی و او دا خبرې چون زه خپله د هغه ما نه دی لیدلی، خو د ده یو شاګرد دلته زما ملګری دی، دا ما د هغه نه اورېدلي دي چې داسې رقم شخصیت و. نو ویل کېږي چې ډېر خدمت یې کړی دی، په حساب ټول ژوند خپل وقف کړی و دې ته. په سیاسي امورو کې ګوتې نه وهلې، په نورو مسایلو کې دا نه کول، د دنیا د متاو د دې حساب کې نه و. صرف خپل د دغې مفکورې د پښتو ژبې د ادب لپاره چې دغه ځان وقف کړی او الله ورته ښه عمر هم ورکړه او د اوږد عمر سره د تر آخرین دقیقې چې خپل د حیاتو د پښتو ادب لپاره لیکنه نه بسنه ونه کړله. کافي مقالې ادبي لیکلي دي، تحقیقي لیکلي دي او تاریخي لیکلي دي او کتابونه هم لیکلي دي، ژباړنې هم کړي دي او په دې اساس باندې عبدالشکور رشاد د پښتو په ادبیاتو کې یو ځلانده څیره ده. همده لپاره تاسو معلومه ده چې دا د علامه خطاب اسانه نه ورکول کېږي او هر چا ته نه ورکول کېږي. نو تاسو خپله په دې نه تصور کولی شئ چې علامه عبدالشکور رشاد په خپل په دې رشته کې چې یعنې د پښتو ادبیاتو استاد و د کابل پوهنتون کې کافي شاګردان یې روزلي دي چې خوشبختانه یو د هغې نه زما ملګری هم دی دلته لندن کې او کله وقتا فوقت چې ګورم نو بعضې قصې راته کوي. نو د دې ورور په دغې په ځواب کې دومره وایم چې یو ملي شخصیت و، د پښتنو د پښتو لپاره یو ویاړ او د پښتو لپاره یې کار کړی دی، خپل ژوند یې ټول ورته وقف کړی دی. راځم خانولي ورور ویلي چې لطفا خلکو ته ووایه چې خبر شي.
خو دی راته نه دي که چې څه شی خلکو ته ووایم، دا ترېنه هېر شوي دي. نو وروره ما ته ولیکه چې زه خلکو ته څه ووایم، چې زه بیا هغه خبره باندې غور وکړم چې د ویلو ده او که نه ده. دا ترېنه هېر شوي دي. بل په نامه د عاصم افغان وایي چې د روس او امریکا د پاکستان بم باندې خبرې کړي دي او دا بم یې ځان ته خطر بوللی دی او چین هم په دې کې دوی سره همغږي شوي دي. وروره فکر کوم چې تاسو کوم شي ته اشاره ده چې دا کوم اسناد اوس افشا شوي دي، دا د اوس نه دي، دا د 2001 2005 او 2008 دا د 3 کلونو کې د پوتین او د بوش ترمنځ چې کوم ناستې شوي دي، په هغې ناستو کې بعضې خبرې شوي وي، هغه خبرونه اوس افشا شوي دي. او هغه کې پوتین بوش ته وایي چې د پاکستان بم چې دی دا سیمې ته دغې ته خطر دی، د ده باید څه غم وخوړل شي. او بوش بیا ورته لنډ غوندې ځواب ورکوي چې او په دې باید موږ هم فکر کوو چې باید غور پرې وشي. بیا همدارنګې نوره خبرې هم سره دي، ځکه چې 3 دورو کې لیدلي، 2001 کې، 2005 کې، 2008 کې. خو بیا د دې باندې دوی دا تبصره کوي چې سره د دې چې دوی په دې باندې خبرې کړي دي، اما امریکا هیڅ اقدام پکې دی نه دی کړی، ځکه چې امریکا په دغه دوران کې د بوش ته د دغې ته ضرورت و، ځکه خو مشرف ته به بوش او موش به ویل کېده. بوش او موش یعنی مشرف چې دی دا موش او بوش به یې سره یوځای کول چې دا دواړه ملګري دي. نو هغې وخت کې دوی ملګري وو، نو دی دې ته ضرورت درلوده، لکه اوس چې د ایران په قضیه کې ورته ضرورت لري. نو فکر نه کوم چې پې باندې اقدام دفعتاً جدي داسې وکړي، کله ضرورت یې رفع شي بیا به یې سر ورته راپیچي. خانولي 3402 حواله وایي چې د انګلیس سره څومره جنګونه شوي دي او د روس سره څومره جنګونه شوي دي. زه به د دې ورور په دغه کې دومره لنډ ووایم چې د روس سره خو همدا یو جنګ شوی دی چې 1990 نه، چې پرون یې موږ تاسو د هغې د کلیزه د تورې کرغړنې ورځې دغه کړله، تقویم کړله او ومغندله لپاره د دې چې دا د افغانستان په تاریخ کې توره ورځ وه او هغه کمونستان او پرچمیان چې نن راځي په تلویزیونو کې قلقلې کوي او مجاهدین ټکوي، الله به دوی وشرموي. دوی باعث د تباهي د افغانستان شو. که دوی د داود خان نظام نه وی چپه کړی او افغانستان تر نن خپل په نارمل حالت روان وی، نه به افغانستان کې زموږ وګړي وژل شوي وی، نه به زموږ کلي وران شوي وی، نه به زموږ مملکت خراب شوی وی، افغانستان به روغ و جوړ وی. خو د روسانو سره دا جنگ 1990 نه شروع شو او 1989 پورې دوام وکړ. په 1989 کې روسان د افغانستان نه ووتل، مکمل 10 کاله په افغانستان کې وو او 2 کاله مخکې د هغې نه کمونستانو نظام و او څه د باندې 2 کاله پس د هغې نه د ډاکټر نجیب و چې مقاومت یې وکړ پاتې شو. نو ټول مجموعاً 14 کاله د دوی دغه منحوس تاریخ دی چې تاریخ به او بشر به په یاد ساتي چې دا جنایتکاران راغلي وو او دا وطن یې تباه و برباد کړ. 1.5 میلیون انسانان یې ووژل، بیا هم مجاهد ته وایي قاتل دی. 1.5 میلیون انسانان دوی ووژل، ټول افغانستان یې وران که. اوس راځي تا ته وایي چې که مجاهدینو کابل وران که. مجاهدین کابل وران نه که، کابل هم تاسو وران که. تاسو پرچمیانو خلقانو جنرالان وایي راننوتې وایي خپل بدل مو اخیسته. 100,000 جنکۍ مو نه وې پرېښې د مجاهدینو د بېلاره کولو لپاره. هماغه جنکۍ کور په کور نه تللې، د لوی مجاهدینو قمندانانو سره دغه نه کول، هغې نه غولول چې نکاح ورسره وتړي. دا قصې کمې شوي دي کابل کې. تاسو دا 100,000 جنکۍ په ماسکو کې نه وې ټریننګ کړي ډاکټر نجیب. دا کار نجیب نه و کړی، کړی و که نه؟ زه خپله عیني شاهد یم د دغې جنکیانو د کابل کې او د دومره زیات کسان راته معلوم دي چې د دې جنکیانو سره ودونه کړي دي. دوستانو نن نږدې کسان دي، د قمندانانو هم نږدې کسان دي، ټول راته معلوم دي. ډېرې قصې دي چې هغه فرضاً تر اوسه نه دي شوي او وروسته به کېږي. دا لوی جنایتونه دوی کړي دي. نو د روسانو جنګ مجموعاً کې راتګ او بیرته د غلامانو سره یې وتګ 14 کاله ده کېږي. راځم د انګلیسانو د هغې ته د انګلیسانو سره موږ
3 جنګه کړي دي. یو په 1838 نه اول جنګ د انګلیس افغان جنګ دی چې 1838 نه تر 1842 پورې و. دویم جنګ زمونږ د امیر شیر علي خان په وخت کې و چې 1888 نه تر 1880 پورې و، دویم جنګ و. او دریم جنګ زمونږ تاسو په 1919 کې و چې خپل ازادي بیا ترېنه واخیستله او انګلیسانو ماته وخوړله او ټوله قوه یې دلته تباه و برباد شوله، ووژل شوله او دوی ماته وخوړله. نو دغه درې دوره د تاریخي دي د افغانستان د انګلیسانو سره د جنګ، او درې واړه جنګونه الحمدلله افغانانو وړي دي، ګټلي دي. خو بیرته بیا نظام یې بیا بیرته نه دی جوړ کړی، ځکه چې نظام جوړول ته بیا دی راشي لکه اوس اسلامي امارت دغه د امریکایانو مات کړي دي، نظام یې نیولی دی. مګم په نظام کې چې ورته وایي دا خرابۍ دغه بهتري نه راولي چې نظام قایم شي، او دغه باعث د دې کېږي چې بیا نظامونه ناکامیږي، بیا په پاسه بیا ټول لګی لاسونه مږي چې کاشکې مې داسې کړی وی. وروره تا خبره نه منله نو کاشکې بیا څنګه وایي. موږ درته وایو چې نظام دې نیولی دی، دغه بعضې شیان وکړه چې نظام قایم شي، چې خراب نه شي. ولې په وړو وړو ټکو باندې خپل د 8 لکو شهیدانو وینه ضایع کوئ؟ دا خو په لوی لاس باندې یو په حساب خیانت دی او جنایت دی د قربانیانو سره، د شهیدانو سره. دغه 8 لکه شهیدان ورکړ شوي دي، میلیونونه انسانان مهاجر شوي دي، او ته د هغې په نتیجه کې نظام راغلی دی. داسې اقدامات ورته کوي چې اوس ما ته په همدغه کومنټس کې یو ورور لیکلي و، ما د هغې نوم راوانخیسته ځکه چې هغه لیکلي دي چې هغه مشر چې د په حساب په وطن او په دې باندې زړه دردېږي او په دین باندې خبر دی، او په دې هغه څنګه د ښځو تعلیم بندولی شي. نو وروره په عمله یې بند کړی دی، نو نور څه د بندولو سر شاخو لکۍ لري څه لري. خو تېر نظام کې 6 کاله بند کړی او خلاص یې نه کړ. نو 4 کاله دا شو، مجموعاً دواړه سره یو ځای که 10 کاله شو. 6 کاله هغه او 4 کاله دا. نو د نور د څه رقم دا خواخوږی دی او زړه یې دردېږي او دا کېږي. زړه یې درد کوو، له اول نه به یې لاره ده ته قشتېپه به یې نه جوړول، اول به یې مکاتب جوړ کړي وو. هلته به یې 100 میلیونه نه لګولې، دلته به یې 100 میلیونه په خلکو مکاتبو لګولې چې اولادونه مکتب ته تللی وای، بیا به ما منلی وای چې دغه کېږي. نو وروره زما په نظر باندې د الله او د رسول د احکامو په مقابل کې چې هر څوک ودرېږي د الله او د رسول نه اوچت نه دی. تاسو دومره شخصیت پرستی شروع کړې ده، د ګلبدین ګوډاګیان چې وګورئ، د ډاکټر نجیب ګوډاګیان چې وګورئ، او دلته د اسلامي امارت کې د دغې ته تاسو شخصیت پرستی کوئ. تاسو د الله او د رسول احکام هم چې کله چې درته ویل کېږي دغه کار د الله او د رسول د احکامو خلاف دی، نو بیا ولې دفاع کوئ؟ خو ووایئ چې دغه خلاف دی، بیا به خبره سمه شي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.